روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلمازه نه سړی ځان منع کړي، تګ راتګ ورسره نه کوي، نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي، روان ګاډي کې. طلاق دی، که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څو ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. څو ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. چې د الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو او د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې 1 ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. د تیر په څیر کولی شئ چې له موږ سره خپلې پوښتنې د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه خپل دیني پوښتنې را سره شریکې کړئ. هغه ګران اورېدونکي چې غواړي له موږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، کولی شئ په دې شمېرو له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. 020-55-440-02-0300. نننۍ خپرونه مو د تیر په څیر بیا یو موضوع ته ځانګړې کړې ده. غواړو د دې موضوع اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان او د احادیثو مبارکه او د علما کرامو د اقوالونه او د تجربه لرونکو اشخاصو د تجربو نه له تاسو سره شریکې کړو. اولا د ځان دپاره د صحیح وینا او د عمل توفیق د رب العالمین جل جلاله نه غواړم. ثانیا ستاسو دپاره د صحیح اوریدو او د عمل توفیق د رب العالمین جل جلاله نه غواړم. الله دې د دواړو نصیبه وګرځوي. عزتمندو، زمونږ نننۍ موضوع هغه سرعنوان دا دی: کله چې تاسو سره څوک بد وکړي نو بیا هم تاسو هغوی ته معافي وکړئ. نن سره په دې خبرې کوو چې آیا زمونږ په تاریخ کې یا د قرآن عظیم الشان په مبارکو آیتونو کې او یا په احادیثو مبارکو کې یا په عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کې داسې اعمال شته یا داسې اوامر شته چې یو انسان بد وکړي او ته ورسره بیرته ښه وکړي، یعنې معافي کړي. غواړو د دې په حقله اولا زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو مومن بهي کتاب قرآن عظیم الشان دی، له هغې د جملې څخه یو آیت مبارکه د هغې د آیتونو مبارکونه یوه حصه پیش کړو. قرآن د حکمت نه ډک کتاب دی، د عبرت نه ډک کتاب دی. په هر یو حرف کې په زرهاو مسائل پراته دي. هر یو حرف د حکمت نو د فیدې نه ډک دی چې کوم انسان په عمل کوي.
الله نه دا دعا غواړي چې الله دې مونږ او تاسو ته په دې باندې پوهه را نصیب کړي. رب العالمین جل جلاله دغه موضوع په یو انداز باندې سیړي کله چې د ښځې او د خاوند ترمنځ یو مسئله راشي، بحث راشي، ژوند دې نه تېرېږي. ژوند تېرول سخت دي، نو په دې وخت کې خاوند هم دا غواړي چې دا ښځه د خپل ځان نه جدا کم، او ښځه هم دا غواړي چې د دې خاوند سره زه وخت تېرول نه غواړم. نو دې وخت کې به یو بل ته د مهر نه تیر شي. هغه جدا مسله ده چې دې کې په خاوند باندې کم حق راځي یا په ښځې باندې راځي، چې په خلع کې په ښځه باندې دی او چې خپل طرف نه طلاق ورکوي په خاوند دی. خو الله فرمایي وان تعفو اقرب للتقوى، که تاسو یو بل ته عفو وکئ او د دې مهر نه تیر شئ، دغه دعواګیري پرېږدئ، یو بل ته وبخئ، خیر دی که د هر چا حق وي. یو بل ته که چېرته عفو وکئ، اقرب للتقوى، دا ډېره نږدې خبره ده تقوا ته، او دا ډېر بهتر عمل دی. نو دې کې مې اشاره رب العالمین جل جلاله دې ته کوي چې عفو کوئ، درگذر کوئ د یو بل سره. خیر دی که یو وخت کې زیاتی وشي، ته د خپل طرف نه ورته معافي وکړه. وان تعفو اقرب للتقوى، او الله فرمایي ولا تنسوا الفضل بینکم، ای زما بندگانو خپل منځ کې یو بل سره مهرباني مه هېروئ، د یاد یې مه وباسئ. ځکه مهرباني د یو بل سره اخلاق، د فضل نه مراد رحم دلی، یو بل باندې خپل زړونه رحم ولرئ. داسې مه کوئ چې د یو بل نه خفه اوسئ او د یو بل نه د انتقام د اخیستو په سوچ او فکر کې اوسئ. داسې مه کوئ. الله فرمایي ولا تنسوا الفضل بینکم، خپل منځ کې مهرباني د یاده مه وباسئ. نو په دې آیت کې رب العالمین جل جلاله د دې خبرې ذکر مونږ ته وکړه چې تاسو یو بل ته عفو کوئ، یو بل ته معافي کوئ. دا د ښه مسلمان صفت دی. بل ځای کې د متقیانو صفت کې الله فرمایي والکاظمین الغیظ، متقیان هغه خلک دي چې خپله غصه او خپل قهر سکي، ختموي یې. که موږ تاسو د قرآن عظیم الشان نس ته وګورو، آیتونو ته وګورو، نو ډېر څه به موږ تاسو ته په لاس باندې داسې راشي چې د پخوانو پیغمبرانو واقعات پکې ذکر دي، هغې کې یو بل ته معافي شوې ده. د ټولو نه اول یوسف علیه السلام واقعه ټولو ته معلومه ده. ورونو ورسره څومره زیاتی وکړه، ورونو د پلار د غېږ نه جدا که، د پلار په مخ کې نازی کلی چې بیرون راوړه، د اوږو نه ښکته که، یو ورور ورته سپېړه ورکوي، بل ته یې غورځوي، بل سپېړه ورکوي، بل ته یې غورځوي. د هغې نه بعد خپلو کې مشوره کوي وجنو یې. مشر ورور ورته وایي مې وجنئ، یو کوهي ته به یې واچوي. کاروانونه په دې لاره باندې تېرېږي، ځان سره به یې ویسي، بېغمه به شو تېنه. او یوسف علیه السلام ته وایي په کور طرف باندې نور را نشئ، په هغې طرف باندې ستا د وجې نه پلار زموږ نه مخ اړئ. یوسف علیه السلام یې کوهي ته وغورځاوه. د هغې نه بعد بیا په کاروان باندې خرڅوي. د هغې نه بعد دا جدا کیږي د پلار نه، مصر ته راځي. په مصر کې څومره تکلیفونو سره مخامخ کیږي. دا د چا د وجې نه؟ دا د ورونو د بې وفایۍ د وجې نه. ورونو په دې وړو کې معصوم باندې، په دې صغیر باندې زړه ونه خوږاوه، درد یې پې ونه کړ. څومره سخترین زړونه وو چې د صغیر معصوم ته سپېړه ورکوي. یو ورور ته وایي چې خیر دی ورور، بل ورور ته وایي خیر دی ما څه بد کړي دي،
ولیکن د ورونو زړه دومره سخت شوي دي چې په دې باندې رحمیږي نه. هغه پلار چې یوسف علیه السلام به یو ساعت د غېږ نه نښکته کو، د هغې پیغمبري غېږ نه جدا که، امتحان کې واقع شو، بیا د زلیخې واقعې سره مخامخ شو، بیا ورپسې د ولږې او د تندې محبس ته لاړه. دا ټول تکلیفونه د ورونو د لاسه پرې راغی. د هغې نه بعد چې کله بیا بادشاهي ورته په لاس باندې ورځي، عزیز مصر ته نه جوړیږي. کله چې ورونه راځي عذر او زاری ورته کوي، یوسف علیه السلام نه څه غواړي، اوږده واقعه ده، خو چې کله بیا یو بل سره مخامخ کیږي او یوسف علیه السلام ورته وایي ما فعلتم بیوسف، تاسو ته معلوم دی چې تاسو یوسف علیه السلام د خپل ورور سره څه شی کړي. ورونه ملامته کیږي، خو حضرت یوسف علیه السلام وی لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته، ای ورونو زما د طرف نه معاف یی، ځکه چې زما او ستاسو ترمنځ شیطانګیري کړې وه او شیطان دا جدایي اچولې وه. سبحان الله، څومره لوی اخلاق د یوسف علیه السلام. ورونه ورسره بد کوي، دی ورسره ښه کوي. مفسرین کرام وایي کله چې حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم اهل مکه علاقه ونیوله، فتح یې کړله، اهل مکه د رسول الله مبارک سره په یو سزا ورکولو باندې دریغ نه دی کړی. هر قسمه تکلیفونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورکړي. د وطن نه وویست، تکلیف یې ورکه، طائف کې ورسره څه وکړل. 2 کاله رسول الله مبارک په شا د ابي طالب کې بندیوان محبس کې اچولی، نظر بند دی. ولیکن چې کله دغه د اخلاق نمونه، د اخلاق غر، د انسانیت او بشریت رهبر چې کله مکه معظمه فتح کوي، د ابو جهل غوندې لوی دښمن چې د هغې بچی عکرمه دی، هغه تم معافي کوي او بیا آواز کوي زه ستاسو سره نن د یوسف علیه السلام معامله کوم، لا تثریب علیکم اليوم، ای اهل مکه په تاسو ملامتیا نه اچوم، زما ورونه استئ، راځئ. سبحان الله، زموږ د پیغمبر اخلاق دي. داسې 2 یاران بچا لیدلي نه وي، داسې 2 یاران بچا لیدلي نه وي چې دا یو ورته کنزل کړي او بل دعا کړي. اهل مکه رسول الله مبارک سره بد کوي، مگر رسول الله مبارک ورته د هغې مقابله کې بیرته ښه کوي. د دې وجې نه حضرت یعقوب علیه السلام څومره بچي ورسره زیاتی کې، خوږ بچی ورته د غېږ نه جدا کړی، خو چې کله مطالبت یې کوي د بښنې، حضرت یعقوب علیه السلام ورته وایي زه به ستاسو دپاره زر ده چې د رب نه بښنه وغواړم. حضرت یعقوب علیه السلام ورته بښنه کوي. مونږ تاسو ته هم درس په دې کې دی که یو انسان الله مکه ډېر بد را سره کړی وي، پیغمبري عادت دا دی چې مونږ د خپل طرف نه ورته بښنه وکړو. مسلمان دا د میوې بوټي مثال لري، او د میوې بوټي کې دا کمالي چې هغه د تیږې وار په میوې باندې ورکوي. د دې وجې نه عبدالرحمن بابا وایي په بارداره ونه تل وریږي کاڼي، په بارداره ونه تل وریږي کاڼي، ورته ګوره چې بارداره ونه سکه. خلق باردارې ونې باندې تیږه وارئ، هغه ورته د پورته نه میوه غورځوي. د مسلمان مثال به دا وي که یو انسان در سره بد کوي ته به ورسره ښه کوې، دا ښه نمونه د اسلام ده. اسلام څو ښکلې مدینه ده، سنګر د اسلام
چې د هجرت او جهادونو مجموع د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې دا د رسول الله مبارک رضاعي ورورم دی د رسول الله مبارک سره یو ځای د صوبیي بی نشودي اسکلی دي دوانو یو ځای مستیګانې کړي دوانو یو ځای لوبې کړي دوانه همزولي دي سره د دې چې کاکا جان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی خو ورسره همزولی هم دی دغه تر مبارک د نبی علیه الصلاة والسلام په میدان جنگ کې د حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه د طرف نه په شهادت رسیږي او مبارک بیا داسې قسم کوي چې کله خپل تره ته ګوري خپل کاکا چې ګوري چې سینه مبارک یې شکېدلې د زړه مبارک بیرون راوتلی ځیګر مبارک بیرون راوتلی رسول الله مبارک دردمن کیږي قسم کوي چې زه به اویا کسان دغسې د دې بدل کې وجنم الله رب الجلال آیت نازل که محبوب ته خو لوی صفت لري ته خو لوی اخلاق لري باید چې ته بښنه وکړې او که بیا هم سزا ورکې نو یو انسان ته ورکه د اویاو ولې قسم کوې رسول الله مبارک د هغې خپل قسم نه واوړېده ښه اخلاق یې ونیو او حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه چې بیا راځي رسول الله مبارک ته وایي زما ایمان قبول دی رسول الله مبارک ورته خپل د رحمت غېږه کولاوئ وحشي ستا ایمان د الله په در باندې قبول دی ته ویلی شي بهترین اخلاق دې ته وایي د محبوب مدني صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق چې موږ او تاسو خپل کړو که درېیم مثال ته موږ او تاسو لاړ شو په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې لبید ابن عاصم دوه لوریانو سحر کړی او جادوی کړی رسول الله مبارک وجود مبارک ته تکلیف ورکړ هغه سحر او جادو پر رسول الله مبارک باندې اثر وکړ د دې واقعین دام ثابتېږي چې پیغمبرانو مبارکانو وجود باندې چې سحر اثر کوي زموږ ستا په وجود باندې ضرور اثر کوي رسول الله مبارک په تکلیف شه زړه مبارک باندې تکلیف راغی او دردېده ولیکن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته کله معلومات وشو چې دا د لبید ابن عاصم دوه لوریانو کړی دی او په خوب کې ورته الله تعالی وښودل هغه لیکلي را وویستل عایشه بیبي فرمایي ما ورته ویل قربان یا رسول الله دښمنان درته الله وښودل او دا د لبید ابن عاصم لوریانو کړی قربان اوس به ورته څنګه سزا ورکوئ رسول الله مبارک د بهترین اخلاق نمونه هغه ورته فرمایي چې نه زه خو الله تعالی ښه کړم عایشې هغوی ته ولې تکلیف ورکم سبحان الله الله زه ښه کړم هغوی ته ولې تکلیف ورکم مونږ او تاسو هم دې طرف ته لږ سوچ وکړو خیر دی که یو انسان را سره زیاتی وکړه مونږ به د هغې هغه بدو اخلاقو ته نه ګورو ښه خبرې به هم ذهن کې ساتو حضرت امام شافعي رحمت الله علیه ته چا ویلې ملګری جوړوم څه نصیحت راته وکړه هغه ورته وایي چې ملګری جوړی نو په زړه کې د یو غټه ادیره قبرستاني جوړه که شاګرد ورته وایي په دې خبره دې پوه نه شم امام شافعي صاحب هغه ورته وایي زړه کې د ځکه مقبره جوړه که قبرستاني ځکه جوړه که چې ته یو انسان ملګری کوې نو د هغې غلطیانې به ټول دلته ښخی چا نه چې ملګری جوړی بیا به د هغې غلطیانو پسې ګرځې نه متاسفانه مونږ کې د اخلاق کمه دي مد مقابل چې کوم انسان هغې کې هم دغه فکر نه که ته ورته لاس ورکې لاس دې د بیخ نه وباسي که تا ورته ځان خاموشه که بیا وی دا لیونی دی ساده دی په خبره نه پوهېږي حالانکې ته به اخلاق پیغمبري کې
علما په دې باندې مشهور دي. خلک وایي علما ډېر سادهګان دي. سادهګان نه دي، اخلاق پیغمبر رانیولی. زه وایم چې ورور تا به چېرته یو کتاب د عقل لوستلی، تا به چېرته یو 2 کتابه د عقل لوستلی. ما د الله هغه کتاب لوستلی چې د دنیا عقلونه پکې پراته دي او د دنیا بهترین انسان محمد رسول الله چې د ټولو نه عقلمند دی د هغې احادیث مې ویلي دي. زه څنګه ساده شوم او ته هوښیار شوې؟ معلومیږي دا چې ته دوکهباز یې. علما قمقلان نه مشران قمقلان نه، خو اخلاق داسې پکار وي علماو ته او مشرانو ته چې د کشرانو غلطي د خپو لاندې کي. زموږ مشران یو متل کوي، رضا لخچیدن او کلانه بخشیدن. خیر دی که یو انسان نه غلطي وشو بل ورته معافي کوي. همدغسې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه مبارک چې دا د عایشې بیبي پلار دی، کله چې په عایشې بیبي باندې تهمت د منافقینو د طرف نه ولګېده نو په دې کې ډېر داسې ښایسته صحابه کرام هم د ناپوهۍ د وجې نه پکې مصروف وو. حضرت مستح رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی، خو هغه هم دا خبره په خپله خوله باندې تاول را تابوله چې دا خبره حقیقت لري که نه. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه قسم وکړه چې زه به دې ته نور صدقه نه ورکوم، دا ډېر غریب و. رب العالمین آیت نازل کړ. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه مبارک وی زه د خپل قسم کفاره ورکوم ولیکن د خپل خبرې نه اوړم او دې نه بعد به احسان د حضرت مستح رضی الله تعالی عنه سره کوم. خیر دی که زما په لور باندې د تهمت خبرې کولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله زخمی شه د سبۍ په مانځه کې ابو لولو فیروز ووهه. مونځ چې کله وشه صحابه کرامو مونځ چې کله خلاص که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل بچي ته وایي ما ته راوله زما دغه قاتل راوړه ما ته. کله چې راځي ابو لولو فیروز ځان ته نیزه ایښې ده او پې د پاسه ځان غورځولی مردار دی. بیرته راغله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي چې عمر صاحب بابا جانه خو ځان مړ کړی دی. حضرت عمر صاحب وایي ما ستا نه ځکه پوښتنه وکړه صحابو ستاسو نه مې پوښتنه په دې وکړه که زما قاتل تاسو نیولی وی او ما ته م راوستلی وی نو ما ورته معافي کوله. ما ویل هسې نه زما د مرګ نه بعد مې زما بچی زما انتقام وانخلي. ما ویل چې زه ورته بښنه وکړم. الله اکبر. هغه عمر چې مونږ او تاسو ډېر په تیزۍ باندې یادو، دغه عمر مونږ او تاسو دپاره د مثال په طور پیش کوو. څومره لوی اخلاق پکې دي، څومره نرم دله دی. باید چې دغسې اخلاق مونږ او تاسو خپل کو او دغسې اخلاق مونږ او تاسو خپل جوړ کو. دا زمونږ اکابرین دي، دا زمونږ د قرآن وینا ده، دا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د اخلاقو یوه حصه ده چې مونږ او تاسو ته یې راکړې. باید چې ښه اخلاق ولرو او یو بل ته په زړه کې صمیمیت او محبت او مینه پیدا کو تر څو د رب العالمین جل جلاله رضا لاسته راوړو. هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر دی د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنګر دی د اسلام. هر یو کافر دی دلته خاورې، څه ښکلې مدینه ده، سنګر دی. میرویس ورور د کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې تش او د سماتي نه بعد یو انسان په لوټه باندې استنجا ونه کي، په اوبو باندې استنجا وکړي ډایرکټ، نو آیا دا استنجا کیږي او که نه؟ میرویس جان ورور که چیرته د دې الک یا د دې انسان په ځان باندې اعتماد وي، د دې الک یا د جلی وي،
چې زما نه د دې نه بعد د اودس ماتې کم څاڅکی نه ځي نو کولی شي چې په اوبو استنجا وکړي. او که چېرته دا شک وي او امکان شته چې وي نو باید چې دی اول خپل تسلي وکړي، د هغې نه بعد بیا استنجا وکړي. نو استنجا یې شوی ده. دویمه پوښتنه دا وه چې 3 پیرې صورت یاسین ویل آیا دا وایي چې هر حاجت دی الله یې پوره کوي؟ نو دا خو صحیح ده، ځکه چې صورت یاسین د هر څیز دپاره زړه وي او د قرآن زړه چې دی صورت یاسین دی نو الله تعالی ورسره حاجات پوره کوي. صحیح ده. بل وایي چې صورت زلزال وزله ویل د قرآن د ختم ثواب دی. نو فضیلت خو پکې ډېر دی او دغه روایت ما خپله په خپل سترګو نه دی کتلی، ما د معلومات نشته، کیدی شي چې وي انکار ته نشو کولی، خو ما نه دی کتلی ده. البته د دغه فضایل چې تاسو وایي دا د صورت قل هو یعنی صورت اخلاص باره کې موجود دي. څلورمه پوښتنه دا وه چې رب اشرح لي صدري ویسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، چې دا څوک 11 پیرې وایي نو ذهن به الله تعالی فراخه کړي او ژبه به الله تعالی روانه کړي. بیخي صحیح ده. دې کې قال مه وایه، قال بیا د ابن موسی علیه السلام دعا نقل کېږي، هغې حال او حکایت نقل کېږي. رب اشرح لي صدري دې ځینې شروع کوه. دې کې ډېر فواید دي، کولی شي چې ووایي. داود جان د لغمان نه اړیکه نیولې وه او ویلې چې د قرآن په ختم کې دعا کول داسې چې خدای انګلیسي راته یاد کړي. نو صحیح ده، انګلیسي ژبه خو ناروا نه ده، کولی شي چې یاد کړي په دغه ژبه باندې بیا هلته کافرو ته دعوت د اسلام ورکړي. نو ښه خبره ده. دې دپاره مه یادوه چې ته د فخر سبا ته خلکو ته کوې چې ما ته انګلیسي یاد دی. نو کولی شي دعا ده، خو دعا ده او حاجت دی د انسان. خلک دعا غواړي د حاجت دپاره، نو انګلیسي هم یو حاجت دی، باید چې وشي. بعضې ورونه په دې لږ سترګې پټوي، داسې مه کوئ. خدای دې ټولو ته توفیق ورکړي چې څومره ژبې یادولی شي. حضرت زید رضی الله تعالی عنه نبي علیه صلات وسلام یهودیانو ځای ته ولېږه، 11 ورځې کې د هغې ژبه یاده کړه، 11 ژبې دې ته یادې وي. نو داسې نه ده تنګ نظري په کار نه، ژبه کې خو څه ممانعت نشته. دویم وایي قرآن پاک تلاوت چې وکړي بیا په آخره کې مور او پلار ته د هغې ثواب وبخي، او مور او پلار مې ژوندي دي. بیخي صحیح ده، کولی شي ثواب ورته وبخي، ژوندو ته هم بخلی شي او مړو ته هم بخلی شي. احمد مسعود د ترخیل نه مسعود ترخیل د ساز نه موږ سره اړیکه نیولې وه. وایي چې خور مې ده 15 ماسومان لري، اوس د اولاد د بندېدو دپاره هغه ګولۍ استعمالی جایز ده که ناجایز؟ او نور څه تکلیف نه لري، خو د معدې تکلیف لري. معدې تکلیف جدا ده، اخو د اولاد سره تعلق نه لري. البته که چېرته دې ته معتمد ډاکټر داسې ویلی وي چې باقي اولاد تا ته نقصان کوي نو دی پکې وقفه کوي نو جایز ده. 1 کال 2 کاله 3 کاله 4 کاله که دی وقفه کوي جایز ده. مکمل اولاد بندول شریعت د دې منع کوي. هغه صورت کې بندولی شي چې ډاکټر ورته وایي ستا د مرګ خطر ده یا د سرطان خطر دی ده، معتمد ډاکټر ورته ویلی وي نو صحیح ده. صرف دې دپاره نه چې ولا زه بچو تربیت نشم کولی نو وقفه پکې کوه، وقفه خو جایز دی، خو مستقل بندېدل علما کرام منع کوي. ځکه رسول الله مبارک وایي تاسو داسې جنکیانو سره ودونه کوئ، داسې زنانو سره چې هغې مینه ناکې وي او بچي ډېر راوړي. نو صحابه ورته ویل چې یا رسول الله د دې بچو معلومات خو چاته نه کېږي، وایي مور ته وګورئ که نه، نیا ته وګورئ، د هغې نه خپل ورته معلومات کېږي. او بل پوښتنه دا وه چې دوامداره زخم د وینې تیزي مونځ ورسره کېږي که نه؟ او هر مونځ دپاره به جدا جدا اودس کوي. لیلا خورکۍ د کابل نه اړیکه نیولې وه. متاسفانه چې په اول پوښتنې خو یې پوه نه شو چې د معصوم د سر کلولو باره کې چې ویلې چې د مور مونځ نه کېږي، نو والله اعلم نشم ویلی، په هغې پوه نه شوم. دویمه پوښتنه دا وه چې یو معصوم وړوکی وي او هغه دا مطالبه کوي چې ما مونځ ته ودروه، خدای لکه د جامو خیال نشي ساتلی، تش اودس ماته هم کېږي، یا نور جامې لکه بې نمازه وي په مونځ ودرېدلی شي که نه؟ او ودرولی شي. ښه مونځ د تربیت دپاره د ماشوم کولی شي. نبي علیه السلام فرمایي کله چې ستاسو بچي 2 کلن شو د مونځ دپاره ورته حکم وکوئ، 10 کلن چې شو ویې وهئ. نو داسې به نه کوي چې ته کوشش دم دا وي چې بس خیر د کار قسم ګنده کالي وي زه به دی ورسره مونځ ته ودروم. نو تم لږ محنت ورسره کوه، ستا اولاد دی، خدای به تا ته ثواب درکوي. کوچنی خان له ننګرهار نه اړیکه نیولې وه چې د جمع نیت وتړې او سبحان او 9 2 رکعت کې ویلی شي که نه؟ چې کله نیت دې وتړه او سبحان درنه پاتې شو نو که چېرته رکعت درنه تړلی نو صحیح ده، که پاتې شو لکه رکعت نو تلی پروا نه کوي، بل رکعت کې ویلی شي خو مې وایي هلته امام پسې ولاړې پروا نه کوي، خیر دی. او که چېرته مستقل رکعت درنه تلی بیا وروسته د امام نه رکعت اړی نو په هغې کې بیا ووایه.
دویمه پوښتنه دا وه چې بعضې خلک ربنا لک الحمد وایي، بعضې ربنا ولک الحمد وایي. دواړه صحیح دي، دواړه حدیثو کې شته. مریم خور کوي له کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې مور مې تهجد ته پاسېږي او پلار مې وایي چې ته چې پاسېږي ما ته تکلیف دی. نو اوس مور مې وایي چې جدا کوټه کې ویده شم، دا به راته ښه وي. نه، ځکه چې د خاوند حق در باندې د نفلو نه ډېر دی. نو باید چې ته په داسې ترتیب پوهې کې دا څنګه سپین ږیری دی او اوس والله علم که څنګه چل دی، خو نو باید چې دی خو دې ته سوچ وکړي دا خو د الله تعالی دربار ته نزدېکت دی. باید چې دی هم تهجد ته پاسېږي، خو که داسې کوي مور دی چې پاسېږي او یو لوښی په بل وهي او بل په بل وهي، نو دا خو ګناه ده. او کم داسې پاسېږي په قلاره مونځ دې وکړي، نو باید چې پلار دې مور سره ګزاره وکړي او مور دې هم په قلاره د الله سره راز دی، نو په قلاره دا مونځ دې وکړي. دویمه پوښتنه دا وه چې مخکې مې سندرې ویلې او ستاسو د خپرونې نه بعد هغه څه مې پرېښودل، اوس مې زړه ناقلاره دی. اول خو یو نړۍ مننه، الله تعالی دې ته باقیم د عمل کول توفیق درکړي او الله دې موږ ته په دې باندې اجر را نصیب کړي. دویمه دا چې د زړه دپاره لا حول ولا قوة الا بالله وایه، الله تعالی به درته آرام د زړه درکوي. تنها خور کوي هغې له کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې د کور ټول کارونه زه کوم، ما پکې پیسې پیدا کړې. پوښتنه مې داسې وکړله غیبانه چې چا نه خو څه شی ورک شوي نه دي، پیسې مې نه دي یادې کړي، چا نه ورکې شوی نه وي او پیسې چې کوم دی هغه ما واخیستلې. نو اوس دا پیسې ما ته حلالې دي که حرامې؟ او ورور مې راته ویل چې هر څه دي زما دي، هغې خو در سره ګپ لګولی، خو دا مال دی د پلار دی، باید چې ته ورته یاداشت وکړې. ضمناً درته اجازه پکې شامله ده، خو د پلار دی دی مال، ځکه کور ته چې کم مال راځي دا د پلار په حصه کې شمارلی کېږي. دویم وایي مونږ ختم منلی او اوس څه وکړو، توان یې نه لرو. وی کړو که نه؟ ګوره، یو د ختم منل ځان ته دي چې ته به د قرآن تلاوت کې دا نظر لازمیږي. یو داسې منل دي چې زه به خلک راغونډوم او بیا به ختم پې کوم، بل چا باندې نظر منلی نه شي، دا نظر در باندې نشته. ښه، او که څه صدقه دې منلي خیرات، نو چې کله خدای وس درکړي بس بیا وکړه. درېیمه دا چې یو حامله داره زنانه لکه خپله مور یاده کړه چې زه د مور په نفس ومه، مور مې ویل که کله الله تعالی ما ته اولاد راکړه نو زه به دا د خدای په رضا باندې چاته ورکوم. پلار مې دغه د کاکا مې تیار ناست و، بس هغه وویل چې دا ما د خپل بچي دپاره قبوله کړه. اوس وایي داسې ده چې هغه د تره زوی مې د کاکا زوی مې هم داسې خفه غوندې دی او خبرې کوي ما پسې، زه خو چونکې په خپل نصیب باندې راضي یم. او اوس څه وکړو؟ ګورئ، که مور د کم نظر منلی دی خو هغه نظر دې پوره کړي. دا خو یې نه دی ویلي چې همده ته بیا ورکوي. نو خو هر چا ته چې ستا د نکاح سلسله سره جوړېږي د الله په رضا دې خبره جوړه کړي، خلاص. کاکا چې دی ویل ما قبوله کړه خپل بچي ته، دا نظر د ده لازم نه دی، ځکه څه معلومات کېږي هلک د کجلی روغه ده او که رنځوره. اوس که ته چېرته الله مه که رنځوره وي نو دې کاکا به یې ته منلې وې؟ نه. نو چې نه وې منلی نو دا نظر لازمیږي نه. او دغه شی مه کوئ، دا سخته ګناه ده، د الله تعالی په مخلوق باندې رشخن وهل دي. یوه ښځه به کښېني بل ته به وایي زما په نفس ماشوم دی، که ستا زوی وشو او که زما جلۍ وشوه زه به تا ته در کوم، او که ستا وشو ته به یې ما ته، ته به یې که چېرته دا تشلیح کول دي. دا خو د خدای تعالی مخلوق دی، دا څومره په تکلیف باندې الله تعالی په دې څومره احسانات کړي. د دې مور په نفس کې الله تعالی دې څنګه جوړ کړی، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. الله وی په درې ترکمیو کې مې جوړ کړی. ته خو ځان ته وګوره چې شی یې څومره احسانات مې د سره کړي دي. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. الله تعالی ته خو ځان ته سوچ وکړه. نو داسې مه کوئ، دا ګناه ده. نو خورکۍ ته په دې کې اختیارمند دی، ته هر چا سره چې نکاح کوې او ستا ته رشته راغلله بالکل په دې کې ته د شریعت د خوانه په دې کې ماخوذه نه یې، ځکه مور دا خبره کړې وه او صحیح ده. که مور د په خپل نظر وفا کې چې هر چا سره د نکاح کوي د الله د رضا دپاره کولی شي، باقي ته په دې کې مجبوره نه چې د کاکا زوی سره ضرور نکاح وکړي. تره چې د کومه خبره کړې وه هغې د ځان دپاره کړې وه، په هغې باندې به زور زیاتی نشي کولی. باقي مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څخکل مدینه دا څنګه د اسلام ډېر صحابه پکې مدفن دي. څخکل مدینه دا څنګه د اسلام
ډېر صحابه پکې مدفن دي څه ښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام د شهداو په سرو وینو تکه سره ده څه ښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام څه ښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده څه ښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام څه ښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام هر یو کافر دی دلته خاورې څه ښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام